أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم و عزت مندو الله پاک د توسې ته ډېر اجرونه دیر کی او مونږ توسې ته ټولو ته دغه اسلامي امارت حکومت مبارک وي او دا چې مولوي صاحب نه غوښتنه لرو، جدي غوښتنه لرو، دای محترم او ډېر عزتمن او ډېر د وقار نه ډکه، دا به مونږ توسې ته د اطمینان د تسلۍ د ډوډګرنې یو څو خبرې وکړي او ده ته بلنه ورکوو چې دا خپلې خبرې پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله قدرمنو ورونو افغانانو، خوستوالو، کلیوالو، الحمدلله د فتح مبارکي دي ته یم. تاسې ټولو ته د دې هیواد د استقلال مبارکي دي ته یم. ګرمي هم د تاسې پازوبېږي. صرف یو پیغام چې موږ تاسو ته وړی دی هغه د سولې پیغام دی، د امن پیغام دی، د عفو پیغام دی. مونږ ټولو هغه خلکو ته چې مونږ سره دشمني کړې دو، د مونږ مجاهدین و شهیدون کړي دي، هغوی ته مونږ د عفو د پیغام سره روغلی یو، هغوی ته مونږ د امن د پیغام سره روغلی یو. هغوی ته مونږ پیغام دا ده چې مونږ تاسې بخلی یې. اسلامي امارت هر سړی معاف کړی ده، هر سړی بخلی دی او اسلامي امارت هر دشمن ته اطمینان ورکوي چې مونږ په دې خاوره کې نظام غواړو، مونږ په دې خاوره کې حکومت غواړو چې دا ملت ارټول کو، دا ملت په زون ارټولول غواړو، د هیڅ چا نه د انتقام وخوستل نه غواړو، د هیڅ چا نه د بدل وخوستل نه غواړو. ټول هغه خلک چې په دولت کې دنده کړې دو، په دولت کې وظیفه کړې دو، که هر څومره لوړه وظیفه یې کړې دو، که هر څومره لوی پوسټ یې کړی دی، که هر څومره ډېر مجاهدین شهیدون کړي دي، د نن نه وروسته د تعفو دو، د نن نه وروسته دی معاف ده، دی معاف ده، دی بخښل شوی دی. که د موږ په مجاهدینو کې چا د تاسې د کور دروازه وټکوله، چا تاسې په عذاب کړی، چا تاسې ته ضرر ورسولو، د خوست د امنیت امیر نمبر مونږ اعلان کړی دی، د نورو ملګرو نمبرونه مونږ اعلان کړی دی. بیا تاسو ته دیر کم هغې سره رابطه وکړئ چې مو ته د مجاهد په نوم یو سړی روغلی دی، مو د کور دروازه ټکوي، مو ته ضرر رسوي. هیڅ څوک تاسو ته ضرر نشي رسولی، هیڅ څوک تاسو ته تکلیف نشي رسولی. تاسې معاف یئ. عام عفو دو، هر سړي ته عام عفو دو. محترمه موږ تاسې ټولیږو، دا ملت ارټولوو، دا ملت په وژنو نه جوړیږي، دا ملت په سوله جوړیږي، دا ملت په ورورولۍ جوړیږي، دا ملت په د ورورولۍ په پیغام جوړیږي. نوره خبره بیا انشاءالله ولته کو. یوه بله خبره دا چې د راتلونکي نظام په اړه تاسې تشویشونه ما کوئ، اندېښنې ما کوئ. د خوست ولایت شرولي وسپارلی شوه، هغه خپل شروال یې راغوښتلی شو، خپل شروال ته شرولي وسپارلی شوه چې ته شرولي که، ته د خلکو ته خدمت که. موږ وظیفه دنده دا دو چې فساد څوک ونه کړي، رشوت ونه خوري، غلا ونه کړي، ولس څوک ونه زوروي. دا ادارې ټوله فعالیږي. موږ ته لږ وخت روکئ، 5 ورځې د موږ د نظام کېږي، لږ وخت روکئ، لږ حوصله وکئ. دا ملي مسایل دي، دا به ټوله حل شي. د دې په اړه اندېښنه مه کوئ. مجاهدین تاسو ته ضرر نشي در کولی، اذیت نشي در کولی. مجاهدین د چا نه شخصي بدي نشي وخوستی، شخصي انتقام د چا نه نشي وخوستی. مجاهد د چا سره دشمني نشي کولی. د امارت پیغام د عفو ده. د هیڅ چا نه مه ډورېږئ، د هیڅ چا نه خوف مه لرئ، د هیڅ چا نه ویره مه لرئ. په خپل هیواد کې مطمئن ژوند وکئ. دې نه وروسته به د موږ د هیواد نه څوک نه تښتي، د هیواد نه به د دې ویرې نه څوک نه تښتي چې مو به څوک مړ کړي، د هیواد نه به د دې ویرې نه څوک نه تښتي چې مو ته به څوک ضرر ورسوي. هر افغان هغه که په دولت کې ډېره غټه وظیفه کړې دو، تاسې یې پوهېږئ، په خپل کلي قوم کې ورسره وغږېږئ، موږ سره یې په رابطه کې کوئ چې د هیواد نه ما تښته، خوف ما که، ویره ما که، د هیڅ ډار احساس مه کوه. تو ته دلته امن ده، ته به دلته په امن ژوند کې، تو ته به څوک ضرر نشي رسولی. ګرمي ده نوره مو نه پازوبوم، نوره بیا ولته خبرې کوو. تکبیر، نعره تکبیر.